راشا راشا راغه راغه دادا راغه دادا راغه دادا راغه دادا راغه راشا 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 دادا راغه دادا راغه دا مخه ته ملګري خو مضبوط کینه پاتې ما تاسو ته خواست چې په خپل ځای باندې خو مضبوط کینه په هیڅ صورت ما پاتې دې طرف ته دنه مراد مهرباني وکړئ بلکې دې خو جلسګاه ته راځي جلسګاه کې کینه ناره لګو دا دې راغی ولې ټول راتلونکو میلمنو ته دا خواست دی چې دا هغې نظم و ضبط مظاهره دې وکړي چې د کمې تربیت موږ ته باچا خان را کړی زموږ مشرانو ته او اوس یې راته ولي خان را کوي تاسو ته خواست کوو چې د دې ناستو ملګرو په تسلسل کې تشریف کېدی او د کس طرف ته راواوړئ تاسو نه هیله لرو چې د دغې نظم و ضبط پابندي به کوئ ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې په دې ناستو ملګرو په تسلسل کې دي تشریف کېدي زموږ محبوب قائد خان عبدالولي خان تشریف راوړی دی تاسو نه دا خواست کوو چې د کم احترام هغه لایق دی چې کومه مینه د هغه لپاره موږ په زړه کې لرو د هغې مظاهره وکړئ موږ خپلو درنو میلمنو ته د زړه د کومې هرکلی وایو راشي کومې ناره ولګو موږ ناره لګو دا دی راغی تاسو وایئ چې ولي راغی رهبر تحریک خان عبدالولي خان 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 اجمل خطر اجمل خطر اجمل خطر رهبر تحریک خان عبدالولي خان رهبر تحریک خان عبدالولي خان میں ہمارے مرکزی قائدین کی جلسہ میں آمد پر انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں میں اپنے تمام بھائیوں اور دوستوں سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں د میلمنو د کرسو ته راتلونکي خلکو ته دا خواست کوو چې د خپلو مشرانو ته دې تکلیف نه رسوي او د میلمنو دا ځای دې خالي کړي او وروستو د رسۍ نه وروستو دې تشریف یوسي ټولو ملګرو ته دا خواست کوو چې د رسۍ نه وروستو دې تشریف یوسي دا د مشرانو د راتلو لاره مونږ ټاکلې وه تاسو د هغې پابندي وکړئ ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې د رسۍ نه وروستو دې تشریف یوسي مشران راو رسیدل زمون د انتظار غړې ختم شوې راتلونکي خلکو ته دا خواست کوو چې د ناستو ملګرو په تسلسل کې دې تشریف کېږي دا هیله لرو چې دوی به زموږ دا درخواست ومني ټولو خلکو ته دا خواست دی چې دوی دې تشریف کېږي او په ناستې او په حوصله سره دې خپل مشران واوري راتلونکي میلمنو ته د زړه د کومې هرکلی وایو د ډسټرکټ سینټرل د جانب څخه دوی ته په خیر راغلی وایو او خواست ورته کوو چې د ناستو ملګرو په تسلسل کې تشریف کېږي او رضاکارانو ته خواست کوو چې د رسۍ نه اندر دي کارکنان نه پرېږدي او هغو ته دې دا خواست کوي چې هغه د رسۍ نه بهر تشریف کېږي ټولو ملګرو ته دا خواست کوو چې هغه د ناستو ملګرو په تسلسل کې تشریف کېږي او د هغې نظم و ضبط مظاهره دې وکړي چې کم د باچا خان تربیت دی او اوس د ولي خان تربیت دی که تاسو واقعي د هغو اصلي پیروکاران یې نو په هغې تسلسل کې به تشریف کېدی د جلوس میلمنو ته د زړه د کومې هرکلی وایو او دا هیله لرو چې دوی به زموږ په خواست عمل وکړي او د ناستو ملګرو په تسلسل کې به تشریف کېږي او رضاکارو ته دا خواست کوو چې دا دننه راغلي خلک د جلسګاه ته منتقل کړي اوس زه یوه ناره لګوم تاسو
تاسو به پاغو جذباتو جواب راکوئ ټول ملګرو ته دا خواست دی چې کم په جلوس کې تشریف راوړی دی او د خپلو مشرانو د اورېدو دپاره راغلي دي د هغوی نه ایسته زده کړه کول غواړي او په دغې جذباتو مظاهره دوی په جلوس کې په شرکت کړې ده اوس هم د هغه مظاهره غواړو چې د هغې عملي ثبوت نظم و ضبط دی آیا که دوی واقعي د باچا خان پیروکارانې یا د ولی خان د قافلې سپایانې نو هغو نه دا تمه لرو چې د ناستو خلکو په تسلسل کې به تشریف کېدي او خپلو مشرانو ته به دا ثبوت فراهم کړي چې مونږ ته تاسو کومه لار ښولې وه تاسو چې کم تربیت را کړی و مونږ په هغې حرف په حرف عمل کوو عبدالسلام مولانا عبدالسلام راتلونکي میلمنو ته دا خواست کوو چې د ناستو ملګرو په تسلسل کې تشریف کېدي مونږ د زړه د کومې د ډسټرکټ سینټرل د جانبه راتلونکي میلمنو ته هرکلی وایو زمونږ رهبر تحریک خان عبدالولی خان د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی صدر جناب محمد اجمل خټک صاحب او نورو میلمنو تشریف راوړی دی زمونږ او د دوی ترمنځ د انتظار ګڼې ختمې شوي دي تاسو ته دا خواست کوو چې د هغې نظم و ضبط مظاهره وکړئ چې د کومې مونږ ته ښوونه شوې ده او مونږ ته تربیت راکړی شوی دی بانګ ویلې کېږي په دغې وقفه کې دا په جلسهګاه کې د رسۍ دننه راغلي خلکو ته دا خواست کوو دننه جلسهګاه کې راغلي خلکو راغلي ملګرو ته د مینې په نوم د پښتو په نوم دا خواست کوو چې دوی دې د دې ځای نه نورو ملګرو ته منتقل شي सबसे पहले सदर जलसा जनाब औरंगजेब खान से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए।